السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ د درس موضوع دی پاغلي، یعنی دا پاغلي فعل څه معنا لري او څنګه په پښیزو کې کنجوګي کړو. دا ټول په دې درس کې تشریح کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. راځئ چې اوس درس شروع کړو. پاغلی پاغلی معنا خبرې کول او دا پاغلی فعل په پښیزو کې په دې شکل سره کنجوګي کوو. je parle je parle je parle زه خبرې کوم. tu parles tu parles tu parles تو خبرې کوي. il parle il parle il parle هغه خبرې کوي. il هلک لپاره استعمالیږي. elle parle elle parle elle parle هغه خبرې کوي. elle جنۍ یا ښځې لپاره استعمالیږي. nous parlons nous parlons nous parlons موږ خبرې کوو. vous parlez vous parlez vous parlez تاسو خبرې کوئ. il parle il parle il parle هغوی خبرې کوي. elle parle elle parle elle parle هغوی خبرې کوي.